یو کلي باندې یو سیلاب راغلو. هغه علاقه کې یو بزرګ له خلک لاړل ویل صاحب سیلاب راغی او کلي غرق کوي. او خلک لګیا د سیلاب چې راشي نو خو بندونه ورته اچوي. خټې او چمان او خښتې راوړي او مخې ته اچوي چې دا سیلاب دې کلي ته رانږدې نه شي. دې یې راوسته ورته یې ویې ښه نو زه خو به یو کار کوم خو په ما به اعتراض خو نه کوې. ویې صاحب د خدای دپاره څه دعا وکړه سوال وکړه اوبه ورو ورو چتېږي او دا کلي غرق کوي. ویې څسکوره راوړی څسکوره یې راواغېسته. نو خلکو دا خیال و چې دې به څه چم هم رالي او دریاب ته به ږدي. نو چې څسکوره یې راواغېسته او غره دې ورکړه هغه بند له نابند یې په تنولو شروع کړو. څه خلکو پلکونه یې صاحب ته څه له راوستی دې له هم راوستې چې ته دعا وکړې چې دا اوبه نه راځي ته خو هغه شته بند لاله نړی. وی ګوره ما درته نه وي چې خپل کار ته پرېږدې. وی نو دا خو ته ښکاره مونږ غرقې خو که دا لږ ځای دی نو خو د اوبو ته راځي دا ټول کلي غرقوي که نه. نو بس وی که ستاسو په خپله قلي او خپل کار کوئ او که ما پرېږدی خپل کار ته نو چا دې تپوس وکړه. وی ته وی بس ما پرېږدی خو چې څلور پېنځه غوزار هغه بند و لږ لږ یې نړو نو هغه اوبه به روز ښکته کېدې. بند یې مو نړو اوبه هم لړ. مریدان ورته وي صاحب تاریکه مله اوبه وکړه. وی ګوره زه چې ودرېدم دلته ما خپله رضا د الله رضا وګڼله. الله ستا خوښه ده چې دا کلي غرقې. وګوره ما خو راته وختي ووې چې دریاب بغیر د الله د حکم نه کلي نشي غرقولی. ستا خوښه ده نو چې ستا خوښه ده زموږ سر کې خوښه ده ودرېږه درته لږ کار اسانه وکړي دا بند ونړو چې زر غرق شي. خو ستا خوښه ده که نه نو چې ته دا کلي غرقې نو موږ ته مقابله وکړو بندونه راته واچو چې ته یې غرقې موږ پرې خوشحاله یو. ودرېږه لږ یو دوه ځای څسکورې درته راوو چې کار لږ نور اسان شي چې نیمه ګنټې نه مخکې 15 منټو کې غرق شي. نو چې خپله رضا دې الله رضا وګرځوله نو الله بیا خپل بنده نه خفه کوي. الله بیا خپل بنده شرم نه خفه کوي. نو وروڼو چې څومره الله زیات یادی او الله ته څومره زیات نږدې کېږي الله بس کوي. ستا د لاس نه به هغه کار اخلي په کوم چې الله خوشحالي. ستا د وجود نه به الله هغه کار اخلي په کوم چې الله تعالی خوشحالي. ستا ژبه ستا اندامونه به د الله په خلاف نه چلېږي. بس ستا اندامونه لات او خپې او ژبه او ستا څومره اعضا دي حرکات سکنات دا به په هغه طریقه چلېږي کومه طریقه چې د رب العالمین خوښوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای مشهور حدیث دی من کان لله کان الله له. څوک چې د الله شو الله دا به شو. ځان د خدای کې تاسو ګورئ چې دا دنیا ستاسو تابع کېږي او که نه تابع کېږي. عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه لوی بزرګ پیرانو پیر چې ورته وایي رحمه الله د ټولو پیرانو پیر او د څومره طریقې چې دي که نقشبندیه ده تاروردیه ده او قادریه ده او چشتیه ده د دې ټولو استاد د دې ټولو مشر او یوازې داسې نه لوی ولی الله د زمانې هم دی او ډېر لوی عالم هم دی. د احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په مسلک و دی حنبلي مذهب. نو لنګر به چلېده شاګردان به مریدان به او تاریخ لیکي عقل د انسان حیران شي. بعضې څیز چې زه تاریخ یې ګورم نو ظاهري عقل به یې کار نه کوي. وایي په یو وخت به د ده په لنګر 10,000 کسان ناست وو. 10,000 کسان ډوډۍ ورکول او دا په یو ځای کې ځای کول او د دوی انتظام کول. ډوډۍ وروستو خبره ده خو د دوی انتظام کول داسې اسانه خبره نه ده. ډېر لوی فیض 2 کسان دي په دې وروستنۍ زمانه کې چې زه ګورم د هغې نه الله تعالی ډېر لوی فیض مخلوق ته رسولی دی د تصوف په رڼا کې. یو عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه او زمونږ په دې علاقه په دې هندو پاک کې اجمیر سلطان الهند خواجه اجمیري رحمت الله علیه د هغه متعلق تاریخ کې ته یو انګریزي مورخ ما خو یې ترجمه کتله یو انګریزي مورخ دا لیکل کړي دي او هغه د علیګړ د یونیورسټۍ پروفیسر دی. نو هغه خپل تاریخ کې لیکلي دي چې په هندوستان کې یو سړی دی او قبر کې پروت دی او په انډیا حکومت کوي. پروت په قبر کې دی او په انډیا باندې حکومت کوي. او بیا تفصیل لیکلی دی چې د دنیا مسلمانان او هندوان دا راځي او د هغه د قبر دونه تعظیم او عظمت کوي چې لکه د بادشاه به خپل کار خاص د هغه په ژوند دومره تعظیم او عظمتونه کوي. او هغه پروفیسر لیکي چې د څومره خلک مسلمان کړي دي سلطان الهند اجمیر خواجه اجمیري رحمت الله علیه زه چې څومره خلک مسلمانان کړي دي نو بالذات چې د په لاس کومو هندوانو سیکانو بیعت کړي چې مسلمانان شوي دي هغه 99 میلیارډ کسان دي. 1,01,000 کروڑ کسان 1,01,000 کسان وي دا هغه دي چې د په لاس یې بیعت کړي او مسلمانان شوي دي. او چې د شاګردانو او د مریدانو په لاس کوم مسلمانان شوي دي وي د هغې شمېر مه کوه. وایي دا لوی خیر دی که نه چې الله پاک د مسلمان نه رسوي. نو داسې د ده به هم لوی لنګر به و مریدان به و شاګردان به راتلل به
نو عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه په خپل دور کې خو پیرانو پیر صاحب د ټولو پیرانو پیر د ټولو پیرانو پیر رحمه الله لوی بزرګ، ټول علما او ټول تصوف خاوندان هېڅوک په دې کې اختلاف نه کوي، ټول په دې متفق دي چې دا د خپلې زمانې یو ډېر لوی بزرګ او ولي د زمانې و. اگر چې بعضې خلکو څه غلطې قصې پسې هم ورپسې جوړې کړي دي، غلطې قصې پسې نشته، خو یاره درست او صحیح د الله نږدې بنده و، د خدای پاک طریق خوښ. نو د ده په لنګر به په زرګونو خلک 10,000 او 12,000 او 8,000 کسان به په یو وخت باندې ناست و او ډوډۍ به خوړلې کېدله. د دغې زمانې یو بادشاه و د سنجر، د هغه هم د ده مرید و، کله کله به راته. نو دا بادشاه چې یو ورځ راغی سوچ یې وکړه چې دا خو په زرګونو خلک ګرمم په دې ډوډۍ ناستې خوري او په زرګو خلک ماتان هم ناستې دا ډوډۍ خوري. دا مریدانو نه تپوس وکړو، وی دا ډوډۍ چې تاسو د لنګر کې ورکوئ دا د کمې ده؟ وی موږ ته خو پته نه لګي، خو بس صاحب وی راوړی دا شی راوړی دا راوړی او بس پوره کېږي. وی نه څه دوکانونه څه کارخانه څه ځمکه د دې لنګر دپاره شته، پیز هم نشته، دا مدن څه خاص ذریعه او څه سبب ظاهري هم نشته. نو دې وړه کې فکرمن وی چې ښه د ما پیر صاحب دې دومره خلکو یې لنګر ورکوي، خو خلکو نه به سوال کوي یا به داسې کوي چې قرض به خلکو نه راخلي، دې غریب خو به محتاج وي، په ذهن به یې بوجي. نو چې دې خپل وطن ته ورسېده نو یو کاغذ یې ولیکه د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه په نوم باندې، وی حضرت زه ستا په حکم کې د نیمروز لویه صوبه ده، د دې ټولې صوبې چې سرکاري څومره مدن دی دا ستا دربار ته ما وقف کړو چې ستا په دماغو دا بوج نه چې دا لنګر کې دا خلک به څه خوري او دا ډوډۍ به د کوم ځای نه پوره کېږي. نو نیمروز غونډه صوبه ده، د دې مدن ستا سرکاري ځمکې چې څومره دي د هغې مدن به هم ستا لنګر له در دي، او چې څومره ټیکسونه دي لکه د هرې صوبې نه حکومت ټیکس اخلي، د دغې صوبې چې څومره سرکاري مدن دی ابه بیت المال ته او سرکاري خزانې ته بینک ته به نه راځي، ابه نیغ د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه لنګر لري. خوشحاله و چې دا خط زما پیر ته ورسېږي، ابه هم پرې خوشحاله شي او د لنګر انتظام بیا وشي. عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه ته چې کله هغه خط ورسېد، هغه اسټامپ پیپر د هغه زمانې چې کوم لیکل شوي وو، نو هغه د بادشاه هغه نوکر ته وي دې خوا راشه، خط ته پاسې ورته یو 2 شعرونه ولیکل، وی دا واپس یوسه بادشاه، دا خط والا واپس یوسه، یو 2 شعر یې ورته ولیکل: چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد، چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد، در دل اگر بود هوس ملک سنجری. وی ای د سنجر بادشاه، پخوا بادشاهانو په دې سر تاج په سر او په هغه تاج کې به یو توره پټه وه، هغه توره پټه کې به داسې هیرې یو قسم ملغلرې او دا لګېدلې وي لکه د خوبصورتۍ دپاره. نو وی ستا په دې تاج کې بادشاه چې دا کومه توره پټه تلې ده، وی که ستا ته خو د نیمروز دا غونډه صوبه دې ماته وبخله، خو په ستا د دې ټولې بادشاه متعلق زما په زړه کې دومره هم څه راځي که نه، ټولې بادشاهي یاره که سنجر بادشاه زه وي، یاره که دا ټول مال زما وي، نو که ستا د دې ټولې بادشاه متعلقه زما په زړه کې د دې ګوتې د دې بند دومره پوټې غوندې سوچ راځي او فکر راځي، نو وی زما قسمت ته الله داسې تور کړي لکه ستا په تاج کې چې دا توره پټه تللې ده. چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد، د تا د دې تاج د دې تورې پټې په شان دې زما قسمت خدای تور کړي، در دل اگر بود هوس ملک سنجری، که ستا د دې ټولې بادشاه متعلق زما په زړه کې څه سوچ او فکر راځي. او دا ولې؟ ته به یې دا ولې؟ زانگه که یافتم خبر از ملک نیمه شب، ما ملک نیمه روز را به یک جو نمیخرم. وی چې کله الله ماله د نیمې شپې بادشاهي راکړې ده که نه، د نیمې شپې بادشاهي چې الله ته ودرېږم او په سلبو ورته جاړم خپل رب ته، واقعي دا ډېر خوند کوي. د نیمې شپې بادشاهي چې ما الله راکړې او زه خپل رب ته نیمه شپه پاسم او جاړم ورته او زاري ورته کوم او خپل رب سره خبرې کوم، نو دا بادشاهي چې الله راکړې ده د دې نه پس د نیمروز د صوبې بادشاهي د یوې اوربشې په قیمت هم نه اخلم. که څوک وایي چې یو اوربشه راکړه او دا ټوله در باندې خرڅوم، د اوربشې په قیمت هم نه ده. دا ولې وروڼو؟ من کان لله کان الله له. ښه ته پته وه چې الله زما دی، په نیمروز څه کوم او په سنجر څه کوم. چې الله دې کله په قبضه کې شو، بازي د بستامي رحمت الله علیه بزرګ تېر شوی ډېر لوی بزرګ، یو ځل هغه خپل ناست به دا بزرګان خپله مراقبه کوي، داسې حالت پرې راشي چې هغې کې بیا دې په ځان نه پوهېږي.
دا د حالت پې راشي چې بدان نه پوهېږي. نو ده د خولې نه یو ټکي ووت وي ملکي اعظم من ملک الله، زما بادشاهي د خدای د بادشاهۍ نه لویه ده. خو ظاهر کې دا خو د کفر خبره ده. ملکي اعظم من ملک الله، زما بادشاهي د خدای د بادشاهۍ نه لویه ده. نو چې کله د هغه مراقبې نه فارغ شو نو هغه مریدان ورته رالې لوی صاحب نن خو د خولې نه کفر کلمه ووته. وی ښه وی او وی تاسو ما ته صبر ولې وکړو؟ حضرت زمونږ پیر یې نو موږ به څه چل کوو؟ وی چې بیا زما د خولې نه کله هم د کفر کلمه وځي نو تاسو ته زما دا حکم دی په حیثیت د پیر چې ما به وهئ او په درو به مې وهئ. حکم ونه والمه نو بیا به کافر شوم چې د کفر کلمه مې خولې نه سزا به راکوه. ته زما عرض دی حکم دی ما په درو وهئ. حیران دي چې دا خو د پیر صاحب خبر هم داسې په جنجال مونږ واورېدو. یو ځل دغسې بیا مراقبه کې دی چې په مراقبه کې دی نو بیا د خولې نه دا لفظ ووت لکه منصور وایي که نه انا الحق. نو بعضې خلکو وایي دا خو دی ځان یادوي، حالانکې دا د هغه د خولې خپل الفاظ نو. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي چې دا د منصور د خولې الفاظ نو، ژبه د منصور و الفاظ د الله و، د ده حواس معطل و، ژبه د ده الفاظ د الله دي. نو دارنګې چې دی کله بیا په هغه خپله مراقبه کې دی د خولې بیا دا لفظ ووتو چې ملکي اعظم من ملک الله. هغه یو مرید بل ته وایي چې دا خو پیر صاحب خو موږ ته وایي چې ما به وهئ زموږ لاس دې له چېته ورځي. بل وایي چې بعضې پکې سادهګان هم وي که نه، بل وایي چې نه نو موږ خو د پیر صاحب احترام کوو او د ده د خبرې منل هم د ده احترام دی که نه. هسې نه چې بیا وایي چې تاسو ما له دا بولې نه کړ. نو چې یو مرید راپاڅېد او کروړی راواغېسته او ده له غزار ورکوي که نه، تاریخ لیکي ګوره تاریخي خبره. نو هغه غزار چې ده له ورکوي نو د ده د خپل وجود دردېږي، چې ده له غزار ورکوي نو دې دردېږي. څو مریدانو هغې وایي چې مونږ خو په دې عمل نه کوو، او څو مریدانو لګیا وي نه د پیر صاحب حکم دی دله به مونږ تورې ورکوو. نو او لګیا دي تر هغې پورې چې دی په هغه خپل مراقبه کې پروت دی، دا پیر صاحب وهي او دوی په خپله ستړي هم شو او خوږ هم شو. وایي بعضې مریدانو نه وینې هم روانې شوې. نو چې دی د هغه خپل دغه نه فارغ شو مراقبې نه نو داسې وکتل لکه دا دلته دا یو ولې پروت دی دا تا له وینه ولې ده؟ وایي صاحب تا له خولې نه هغه د کفر خبره ووته، ستا د وینا مطابق مونږ بعضې کسانو تا له سزا درکول شروع کړل، بجای د دې چې ته خوږ شوی وې نو په تا خو د کروړې ساسر دی ته مونږ ځان برباد کړو. وایي خبره ما ته ووایه ما څه وې؟ وایي تا وایې چې ملکي اعظم من ملک الله، زما بادشاهي د خدای د بادشاهۍ نه لویه ده. وایي بېوقوفانو دا خو د کفر خبره نه ده، دا خو د کفر خبره ده، خو د ایمان خبره ده. وایي صاحب دا څنګه؟ وایي ګوره وایي د الله بادشاهي څه ده؟ د الله بادشاهي دا ځمکه ده، اسمانونه دي، غرونه دي، دا کائنات دي، ته زیمه، دا ټول د الله بادشاهي ده. الله په دې کې لګیا دی، خپل کل یوم هو فی شأن، په دې کې تصرف کوي او په دې کې خپل کار کوي. رب العالمین لګیا دی، ستوري کېږي نو پکې لګیا دی کار کوي. نو د الله تصرفات په دې ټولو کائناتو کې دي او زما بادشاهي د الله ذات دی او د الله صفات دي. زه د الله ذات او صفات کې لګیم، بل کار مې نشته. الله یو دی، ولی یو دی، الله قادر دی، قدرت یې څه ته وایي، علم یې څه ته وایي، الله لوی دی، الله بخونکی دی، مهربانه دی. نو د الله ټوله بادشاهي هغه په دې کائناتو کې ده او زما تصرف او زما هغه سوچ او زما فکر او زما هغه تصورات چې څومره دي د الله په ذات او په صفاتو کې ده. نو تاسو وایئ چې دا کائنات وي دی او که د الله ذات او صفات وي، نو زما چې کوم څیز کې سوچ او فکر دی هغه د ټولو کائناتو نه لوی دی که نه. خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې د انسان د الله شو که نه دی د ده لاس پې سوچ به غلط طرف ته نه روانېږي. الله به د ده لاس په هغه ځای کې چلی چې کوم ځای د الله خوښي، د ده ژبه به هغه ځای کې خوښوي چې کوم ځای د الله خوښوي، د ده پښه به هغه ځای کې قدم اخلي چې کوم د الله خوښوي. لکه حضرت عثمان رضی الله عنه ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، زموږ بعضې طالبان په حدیث کې سوال کوي او جواب یې آسان دی. وایي چې یاره ما ضر عثمان ما عمل بعد ذلك اليوم، عثمان چې د نن نه پس څه عمل کوي ده ته به نقصان نه پېښېږي، څه چې عمل کوي ده ته باید نقصان نه پېښېږي. یا د بدریینو متعلق الله اعلان کوي اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، ای د بدر خاوندانو چې څه خوښئ کوئ ما بخښلی یې. نو طالبان سوال کوي چې ښه عثمان چې څه عمل کوي ده ته به ضرر نه رسېږي، نو د ګناه وکړه نو د ګناه خو ضرر رسېږي. یا بدریینو ته اعلان کوي چې اعملوا ما شئتم چې څه مو خوښئ کوئ قد غفرت لكم ما بخښلی یې. نو دوی خو به ګناه کوي نو بیا به یې الله بخي. نو جواب یې همدغه دی چې د دې اندامونه به الله په ګناه کې نه چلی، د دې د لاس او خپې او قدمونو نه به الله هغه کار نه اخلي چې دې ته ضرر ورسوي، د دې د لاس او خپو نه به الله هغه کار نه اخلي چې کوم د ګناه سره تعلق لري. من کان لله
کان الله له چې څوک د الله شو الله د هغه دی. بس دا قاعده ده، ځان د الله کې، ځان خدای ته نږدې کې. او که ته وایې ځان به د الله څنګه کوم، نو دې راته یو لاره ښیم، اسانه غوندې لار، ډېره نږدې لار. یو د قرآن حکیم تلاوت لږې که ډېرې شوار اوس کې، ځکه حدیث پاک کې راځي چې ما ته بنده ځان نږدې کول غواړي، نو د قرآن د تلاوت نه بهترین څیز بل نشته چې په هغې ما ته رانږدې شي. دا د نبي علیه السلام مبارک الفاظ دي. یو د قرآن شریف تلاوت، یو دویم ذکر لا اله الا الله، ذکر زیات پکار دی. ولې؟ ځکه نبي علیه السلام فرمایي ما درته اوس ووایي چې څوک څومره ذکر د رب العالمین زیات کوي، هغومره د ده وجود الله ته نږدې کېږي تر دې حده پورې چې د ده د اندامونه الله وایي زما ته خوښه چلېږي. یو د قرآن شریف تلاوت شو، یو ذکر شو. دریم درود شریف. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي درود شریف چې څومره بنده په ما باندې وایي دومره دې الله ته زیات ورنږدې کېږي. او څلورم د مرګ یادول، چې سړی ځان ته مرګ یادوي. او مرګ پسې یادېږي مقبرې ته تلو باندې، خپلو مړو له تلو باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د وفات نه مخکې زیات تر ژوند په مقبره کې تېرو. بقي مخامخ مدینې منورې ته مخامخ مقبره ده، او د حضور پاک مبارک د کور او د هغې په منځ کې یو پغلان فاصله به و. د کور چې کوم ځای کې د هغې کور مبارک و هغې کې هغې دفن دي، روزه مبارکه ده. نو د بقي بلکې فرلنګ نه کمه فاصله ده، نږدې ده. نو نبي علیه السلام مبارک به دې ته بقي غرقد وي، دې کې یو قسم بوټي ځنګل و پکې بوټي و پکې په هغه زمانه کې په دا مقبره کې. نو حضور پاک مبارک ګورې د شپې هم مقبرې ته تللې، دروازې به هم مقبرې له ته. او د احد شهداو زیارت د به نبي علیه السلام مبارک ډېر ته. د وفات نه لږ غوندې مخکې، څو ورځې مخکې حضور پاک مبارک د احد شهداو له او صحابو ته یې منبر راته کېدی، هلته منبر ورته کېښوده او بیا هلته صحابه کرامو ته تقریر هم کړی دی. او بخاري شریف کې حدیث دی چې پس احد په شهداو باندې جهاد هم په هغه وخت کې کړې ده. او ویې فرمایل وی ستاسو نه مخکې زه روان یم، ستاسو نه مخکې زه روان یم، او زه به ستاسو د حوض کوثر په غاړه باندې ملاقات کوم، انتظار کوم، هلته به زموږ ستاسو ملاقات کېږي. نو څو څیزونه شروع، یو د قرآن شریف تلاوت کول، یو ذکر د رب العالمین، یو درود شریف، بل مړو له تلل، مقبرې ته تلل. مقبرې ته چې سړی دي ته مرګ را یادېږي، د ده توجه آخرت ته پیدا کېږي، الله ته توجه پیدا کېږي، دنیا ته توجه کمیږي. دا څلور نسخې دي، څلور ډاکټر صاحب له سړی لاړ شي یا حکیم صاحب له لاړ شي، هغه دارو ورته ولیکي که نه، دا دارو به سهار او ماښام خورئ، دا به ماسپښین خورئ. یو دارو ورته نه لیکي، یو مثلا د طاقت ورته ولیکي، بل د تبې د لرې کېدو ورته ولیکي، مثلا بل ورته د بل څه لپاره ولیکي. څلور قسمه، درې قسمه، دا د احادیثو نه نچوړ شوې څلور نسخې شوې. یو د قرآن شریف تلاوت لږ غوندې، یو پاو تلاوت د شوار ولې کوه، نیمه سپاره کوه. او که کوم وروڼو د قرآن شریف نی یاد او په ناظره ورته نه ورځي، نو سوره فاتحه او سوره اخلاص ټولو ته یاد دی که نه. سوره فاتحه د غوندې ولوله او سوره اخلاص قل هو الله احد د غوندې ولوله، دا هم د قرآن شریف تلاوت شو. او ذکر د لا اله الا الله دا خو ټولو ملګرو ته یاد دی. او دارنګې درود شریف په نبي علیه السلام او مقبرې ته تلل، دا څلور څیزونه دي وروڼو. ذکر وایه، 2000 کرته ذکر وایه، 10,000 کرته ذکر وایه. دې نقشبندیه کې بیا د دې نه زیات ورته ښایي، هغې ذکر قلبي کوي، دومره زیات ذکر کوه. زما وروڼو په دې به مونږ د الله شو که نه، چې مونږ الله یادو، مونږ به د الله شو. چې مونږ د الله شو، الله به زمونږ شي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ناست دی په دا منبر باندې، دغسې منبر باندې د جمعې په ورځ باندې ناست دی، او لښکر یې لېږلی دی یو علاقې د جهاد دپاره لښکر لېږلی، ډېر لرې لښکر تللی، د میاشتو په مزل لرې. د جمعې تقریر به لکه څنګه چې زه تقریر کوم په داسې انداز باندې. او د تقریر دوران کې نظر اوچت که او اواز یې وکړه یا ساریتو، د هغه چې کوم لښکر یې لېږلی و، د هغې لښکر چې کوم جرنیل و، کوم مشر و، نو د هغه نوم ساریه و. یا ساریتو الجبل الجبل، معنی یې داسې ده، ای ساریه دې غر ته ګورې متوجه شه، دې غر ته وګوره، غر دې ته متوجه شه، غر نه ویرېږه. نو بعضې کسان چې صحابه په جومات کې ناست وو، نو هغې ویره امیرالمؤمنین بوډا شوی دی او کمزوری دی. سړی چې بوډا شي نو د خولې نه بعضې داسې خبرې وځي چې هغه غیر مناسب وي، بوډا دی که نه کمزوری دی. ځکه چې کم چاته اواز وکړه خو د مجلس کې نشته، او خو د میاشتو په مزل لرې دی. او بعضې چې کوم نږدې صحابه وو هغې ویلې چې وزن شته دې خبره کې. خو د عمر خو ډېر لوی روب و، دبدبه وه چې ده خبره ونه کړله. نو خلکو هم تپوس ونه څه موده پس هغه جرنیل سره د هغه خپل لښکر نه واپس مدینې شریفې ته راغی، دغه جهاد نه فارغ شو. چې راغی نو چا یې تپوس وکړو، هلکه ساریه وی پلانکې جمعه باندې ستا خو څه واقعه نه وه پېښه شوې؟ هغه وی ولې نه؟
وی څه واقعه وه وی په دغه جمعه زموږ جهاد و د کافرو سره جنګ کافر مخکې وو موږ ورپسې وو او وی موږ پرې غلبه ومونده چې موږ غلبه وموندله وی دې کې مې یو اواز واورېده یا ساریتو الجبل الجبل وی دا آواز مې واورېده وی چې مې واورېده وی ما وی چې والله انه لصوت عمر قسم په الله چې دا خو د عمر اواز دی دا خو د عمر اواز دی وی چې مې شاته وکتل غر ته نو په غر راپسې بل لښکر را روان نو که عمر اواز نه وی راکړی نو موږ خو به د غنیمت په راغونډولو د غر دې لښکر به موږ برباد کړو او چې د عمر اواز مې واورېده نو موږ غر طرف ته متوجه شو هغه دشمن سره هم جنګ وکړه هغې ته مو شکست ورکړه ناس په مدینه شریفه کې دی او لښکر یې د میاشتې په مزل لرې دی او د مدینې منورې نه وینې هم او اواز ورکوي لښکر یې هلته اواز هم اوري من کان لله کان الله له ذوالنون مصري رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی یو سړی مړ شو 2 زامن یې مال ورته پاتې شو هغه یو زوی به ذوالنون مصري رحمت الله علیه لته بل تجارت کو نو دا چې کوم به ذوالنون مصري رحمت الله علیه راسته د به هغه خپل مال لږ لږ راوړو د لنګر کې به یې لګاو لږ لږ به یې راوړو لنګر کې به یې لګاو مال یې خلاص کړ چې بل ورور ته یې څونه مال پاتې و نو هغه پکې خپل تجارتونه کول او هغه مال یې زیات شو نو چې دی غریب شو نو هغه ورور کره به تلي څه قرض به یې ترې غوښتي سوړه به یې ترې غوښتي نو ورور ورته وایي چې دغسې ګرځه پیرانو پسې ظالمه خو تا ته او ما ته د پلار نه یو شان مال پاتې شو راشه وګوره ما څونه ځمکې واخیستې او څومره باغونه مې واخیستل څومره اوښان او څومره غلامان او وینځې او مریان مې دي او تا ته هم زما عمره مال د پلار نه پاتې نو تا په هغه خپل پیر باندې ولګوه هغه دنه ټول مال وو ور هغه دنه ټول مال وو او غر کې پرې لپنګ پکې کړی د دې غریب مړو وکویده اوس پته خو انسان نه دی کنه من الجنة والنار الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار نو بعضې وسوسه خو د انسان نه بچي او پیرې مچي زه ویره واقعي دا څه شو دا خو زما دا ورور څونه مالدار دی مال زما ورته د پلان نه یو شان پاتې او زه خو دا هم برباد شوم دا دې واقعي څه وکړل هغه یو ځل لارې ذوالنون مصري رحمت الله علیه ته کېناسته نه خو صاحب کشف ډېر لوی بزرګ دی پوه شو کشف باندې پوه شو زه ته وایي دې په راشه یو نسخه یې ورته ولیکله هغه زمانه کې خو دا حکیمي رواج و نسخه یې ولیکله دا توکي ورشه لاړ شه پسلاري نه راوړه هغه لاړو او هغه توکي یې د پسلاري نه راوړل یا پسلاري یې توکي راوړل دغه موري چې دا کوم لپنګ شوی دی غریب شوی دی زړه کې وسوسه راغلې ده ورته وایي ننګرهار ورته وټکوه دې لاړه هغه توکي راواخېستله جړی بوټي هغه یې وټکول یې وټکول اوس داسې وکړه دا جول او سره ملګري کړو دې نه ګولۍ جوړې کړه وړې وړې ګولۍ د تصبور دانو برابر مثلا نو ګولۍ دې جوړې کړې نو ویې که داسې وکړو په منځ کې پکې پستن سوري وباسه لکه تصبور یې دانو کې چې کوم سوري وي د سوري ته یې ویستل ویې راکړه ماله نو چې دې لاس کې ورکړل نو د ذوالنون مصري رحمت الله علیه د لاس کې ونیول داسې لاس یې کړل نو ولې ورته مې ونیسه لاس کې د هغې نه الله تعالی هغه زمانه کې قیمتي هیرې او لال جواهرات جوړ کړل قیمتي اعلی وی داسې کار وکړه دا یو څه بازار ته او دا صرافانو باندې ګرځوله د قیمت معلوم کړه چې دا څومره پیسو دي بیا راوړه خرڅی به نه قیمت یې معلوم کړه ماله راوړه سړی حیران شو چې دا خو زما پیر صاحب باندې خو زه د ګمانه شوم دا خو ډېر د کمال سړی دی دا خو دا هغه توکو نه تر لوی قیمتي شی جوړ کړه چې بازار ته لاړو دوکاندار ته یې وښودل دا هیرې هغه یاره صاحب دا خو د دې قیمت ما سره نشته پلان کې لی اوس چې هغه دا څونه پیسې وړي یاره دا خو دومره زرګاو دراهمو دنانیرو دینارونو دي خو صاحب د دې قیمت ما سره نه برابري یو دانه تو د خرڅی د نمواله مې ټول نشم اخیستی چا باندې خرڅ کړو یاره پلان کې لوی تاجر دی هغه اوس هلته یې وړه قیمت یې معلوم کړي چې دا خو د څومره هغه زمانه کې د کروړونو یا د میلیونو پیسو هیرې ته جوړې شوې وې راویانې واپس وی صاحب د دومره پیسو دي وی ښه وی دې چټوکې کېده ویې ټکوه د چټوکې کېښودې او ویې ټکول مې دی کړې نو تاریخ لیکي چې ذوالنون مصري رحمت الله علیه خانقاه د دریاب په غاړه وه دریاب غاړه باندې ځان یې خانقاه جوړه کړې وه نو چې دې میده کړې یې راکړه دریاب ته یې واپس وغورځولې ورته یې داسې کار دی چې مونږ د چا مال او دولت نه خورو ښه مونږ د چا پیسې نه خورو مونږ چې وغواړو نو مونږ د دې جړی بوټیو نه هم د کروړونو اربود روپۍ هیرې جواهرات جوړولی شو دا زړه نه مه راغلی چې مونږ ستا نه پیسې وغواړې که ستا دولت د دنیا برباد شو او هلاک شو ورور دې ډېر دولتمند دی خو ستا الله دې د هغه الله نشته ستا الله دې
د هغه الله نشته. او واقعي وي دغه مولود چې د شپې بېګا له شپې له کور ته لاړو نو د شپې یې د رب العالمین سره ملاقات وشو او بیا داسې شپه په ده نه ده تېره شوې تر مرګه پورې چې هره شپه به یې د رب العالمین سره ملاقات نه کېده. من کان لله کان الله له. ما تېره جمعه درته ویلي زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دومره خرچې به یې کول. امام ابو حنیفه رحمت الله تېره جمعه که مخکې جمعه مې درته ویلي څومره مالدارو دنیا خپله راتله او چې وفات کېده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خزانه کې 50 کروړه درهم پراته وو. 50 کروړه درهم. اوس چې درهم شرعي وګوره نو دا دغه درهم نه دی دا د کویت او د الله دا څه ورته وایي دا دوبی درهم نه دی هغه قیمت کې کم دی د شرعي درهم نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ګوره زه رضا نه درته نه وایم وایي چې څوک دنیا پسې په منډو دی دی به ذلیلی او دنیا به عزتمند دی. دی به ذلیلی دنیا به عزتمند دی. نو ما چېرې دې څه مطلب نو چې سوچ مې وکړو واقعي دې ذلیله ځکه دی د سترګو کې هر وخت دولت کې ومندله دولت ګټلي د شپې خوب چې د دولت سوچونه چې په ویښه کې د دولت سوچونه او دولت عزتمند ځکه دی چې دې راوړي نو په بینکونو کې پټ ږدي او کپړې او رومالونه دې تا وایي نو دې دلیل دی دولت عزتمند دی د هغې طلب کوي پسې منډه یا ورته خوږ ښکاري لکه خوب ورپسې قربانوي او چې څوک د الله شو که نه نو دې به عزتمند دي او دا دولت به ورته راغي وي حدیث کې رقم راغی ذلیل به دې به ترې منډې وي دولت به ورله کوله را منډې وي دې به ترې ځي دې به عزتمندي دولت به یې طلب کوي. او قاري طویي صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلې ده بلکې مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه نقل کړې ده. وایي چې یو بزرګ و هغه یو سړی و جومات ته راغی وږی دی ناغ دی او جومات ته راغی او په دې جومات کې یو نیک سړی دی او د هغه مریدان دي هغې اعتکاف ته ناست دي. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکي روژه ماته شو دې غریب کره اسم نشته درک نه لګي دیم راغی جومات ته چې دا یې رکه دی نیک سړي د چاته راوړله او مال یې پکې څه راکړل نو دلته به ډوډۍ خو به وخورم که نه طالبانو سره به ډوډۍ خو به وخورم پور خو څه نشته. یو کشته وینځه راغی جومات ته راننوت ډېره خوبصورته مزېداره او په لاس کې ورسره خوانچه ده او په هغه خوانچه کې قسم خوراکونه دي د غوښې ډوکي او قسم چې هغه زمانه کې د لذت کوم خوراک یې پکې وي. وي دا وینځه راله نو هغه یو نیک سړی چې هغه اعتکاف ته ناست دی هغه د هغه خوانچه ده هغسې په قلاره ونیوله نو چې خوانچه یې ورته ونیوله نو هغه هډوکې راواخېسته هغه یې خوړه خو چې هډوکې به یې وخوړه غوښه نو په هغه هډوکې باندې به یې د دې وینځې دا مخ وویسته نو دا به ورته غریبه ولاړه وه نو بل هډوکې به یې راواخېسته نو چې څنګه به یې وخوړه نو هغه هډوکې به اوچت کړه او وینځه به یې پرې وویسته نو دا چلې وکړه نو خوانچه خلاصه شو نو هغه وینځې بله خوانچه راوړه هغه بل معتکف لکه اعتکاف ته ناست دی هغه نیک سړی هغه ته دا چل وکړه هغه چې به هم هغه ډوډۍ خوړه وکړم هډوکې به پاتې کېده وینځه به یې پرې مخ ویسته. اوس دې منځ کې ناست دی نو چې د هغې څلور واره خلاص شو نو دله خوانچه راوړه ده وایي دا به د دې وطن رواج وي چې ډوډۍ خلک وخوري نو میلمه به د هغه هډوکي باندې په دا مخ ولي څپېړه به دې وباسي نو چې څنګه د ډوډۍ د خوانچه کېښوده او د هډوکي واخېسته او په خولې یې کړه ویې خوړه هغه هډوکي راواخېست هغه وینځې هغه مخ یې وویسته هغې راوچته شوه پرې ورته پنځلده ته یې پرې وویستې او ډوډۍ دې اوچته کړه ځه ویسته خدای پېښ وباسه ما دله ډوډۍ راوړه هډوکې خورې نو ما پیولې نو هغه نورو چې پرې ته وویشتې هغوی ته خو غږ ونه کړه او چې ما هډوکې باندې وویشتې ما خو دا به د دې وطن رواج وي چې ما پرې وویشته نو ما پسې د کنځل شروع کړو خوانچه دې رانه اوچته کړه جینۍ ورته ما پېژنې ویې نه وایي زه دنیا یم دنیا یم دا څلور واړه ما نه تښتي رضا کوم دا ما نه تښتي دي رضا کومه نو که دې ما ولي نو بیا هم دې نه تښتم دي رضا کومه او ته خو ما په دې دنیا جومات ته راغلې تو خو دې پرېږدې ما پسې راغلې زما طلب دی زه خدای دې بېخ وباسه که کش دې وکړه نو ښه به نه یو نړۍ به هم دله در نه کوم. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دا حقیقت دی نو مثال د دنیا د سوري دی چې څومره ورپسې سوري نه چې ته ځې تا پسې به رواني که ته ورپسې ځې راټینګولی نه شې. من کان لله کان الله له چې ته د الله شوې الله به ستی
د دنیا ژوند به د خوشحالو وي، د سکون او د اطمینان به ګورې زما وروڼو سکون او اطمینان په دولت او په مال کې نه دی. مال او دولت خو چې څومره زیاتېږي غم زیاتېږي. څوک یې رانه غلا نه کړي، څوک یې رانه ونه تښتوي. او کې به پیسو که یو سړی کروړپتی اربپتی شي نو دې دا پیسې خوري خو نه که نه. د ژوند خو هغه دی چې کومه د غرمې دغه دوه ډوډۍ دوه نه زیات نه کړي خوړی چې دا دوم پوره کړي. د ماښام دغه دوه ډوډۍ دي یوه نیمه ډوډۍ دا به خوري. دې که کروړپتي نو لس ډوډۍ دا وخت خو نه شي خوړی که نه. پرېږده کې خو چې دغه کم کیلو نیم کیلو خوراک راځي همدغه به پکې وي که نه. نو من خو پکې نه شي اچولی که نه. بستره کې چې کم سملي نو دغه یو بستره ده نو لس خو دا هم ته نه شي خورولی. کوټه کې که زمین که شل چتره نو د توی باندې به د یو چت 300 روپۍ نه دی. نو زموږ حیرت دی. نو دا مال ټول پاتې دی. دا تاورس د دې مال فکر به دې کوي. او که ته د الله شوې که نه قسم په الله مونږ ته د صحابو دا نمونې دغسې مخکې پرتې دي. او مونږ ته قسم مې درته وخوړ د دې بزرګانو ډي او د دې علماو دا نمونې دغسې مخکې پرتې دي. بیا به الله ستایي. دا دنیا به ستا تابع وي. دا لوی لوی خلک به راځي ستا به تلامتي ستا لاتونه به ښکلی خو ستا قدر به کوي او ستا عزت به کوي. د دې بزرګانو خلک وره مونږ نو واخلو امام ابو حنیفه رحمه الله رحمت الله علیه دعا به ته کوشته نه. عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه ولې حدیث کې راځي چې د چا څوک د الله شو الله فرشتو ته حکم وکړي وی ای فرشتو پلانکې بنده ما سره مینه کوي تاسو مو سره مینه وکړئ. جبریل علیه السلام ته اعلان وکړي. نو جبریل علیه السلام دا اسمان فرشتو ته وایي د اووم اسمان فرشتو ته چې پلانکې بنده د الله خوښ دی مینه ورسره وکړي. هغه فرشتې بل اسمان والا ته وایي هغې بل ته وایي هغې بل ته وایي او بیا هغې د دنیا فرشتو ته وایي. او بیا حدیث پاک کې راځي چې رب العالمین د نیکانو خلکو په زړونو کې دغه انسان سره مینه پیدا کړي. د بدانو نه د نیکانو خلکو په زړونو کې الله مینه پیدا کړي. د دې بادشاهانو خلک قدر کوي خو ظاهري ګوري. گورنر صاحب یا وزیر اعلی ته چې پرې سړک تېرېږي دا پولیس والا ورته ولاړ که تانهدار او پولیس والا ورته ولاړ او چې تېرېږي هغه لاس په تندي ورته کي سلوک هم ورته هغه خپل ټوپک لنده به ورکړي. د قدر او عزت کوي. خو چې هغه گورنر صاحب لږ غوندې مخکې لاړ شي که نه ته دې خدای تباه و برباد کا پنور یې وزېږدلو ته دې خدای مردار کا بچي بیا په ټولو بسترو کې ارامونه کوي او پردي بچي ځان ته په سړکونو درولي دي. اگر وایي ته دې خدای دا حکومت خدای روان کا ګوره کندې څوک وجني دی چې ګورنر نو چا وجه نو ظاهر کې سلوټ کې خلرې ورته خیرې کوي. اولیاء او بزرګان د هغې به ظاهر کې ملا سکولی چې د دربار نه لاړ شي او کور ته ورسېدې او چا ستا دغه پیر پسې استاد پسې بد وي نو سپېغه به ترې وباسي. د نیکانو خلکو بادشي د انسان په زړه ده. بشیرجانه راسې لکه نه ته پوه شوې او که نه دې رسېدی به من کان لله کان الله له څوک چې د الله دی الله به د دی. او که ته وایې دا قصه ګرانه ده نو ما څلور څیزونه درته وښول یاد به ستاسو که به نه یاد یو د الله د قرآن تلاوت لږ وي کړي یو پاو نیم پاو یو رکو نی را چې کوم سوره اخلاص او فاتحه د یاد ردا کافي ده. دویم د الله ذکر مونږ پرې خولې په غیبت تللی پردي غیبتونه دي او بغضونه دي او خبرې دي او څوک یو پسې خبرې څوک بل پسې خبرې څوک یو پسې خبرې څوک بل پسې خبرې. نن سبا خو بله خبره ده اوړه ګران شو ارزان شو چیني ګران شو ارزان شو او دا چلو شو دا چې خدای ته وګوره خپل ځان ټیک کار ته به ارزان شي. خپل ځان ټیک کا ځان الله ته متوجه که موږ د الله نه باغیان یو خدای دې لا خیر کړي چې اوړه میلاویږي. دومره موږ د الله نه باغیان یو چې د دې اسمان نه دا اوس خو لا ته اوړه میلاویږي چې دې په ځای کاڼي را باندې رونه ورېږي. نو څومره الله نه لري. ټول اوس غیبت دی کنزل دی د ګاونډي رانه په اور کې ولاړ دی د عالم قدر نشته د پیر قدر نشته د نیک انسان قدر نشته د جومات قدر موږ نه کوو. پخوا د لاره باندې به ډولونه تلل واده به او زیارت به راغی نو خلکو ډول بند کوي زیارت به لار کې پروت دی. دونه احترام به خلکو کوو به که نه کوو. اوس به جومات خوا کې د بنګلا ټولي یو ورته ګډېږي او ډولونه ورته چلېږي. جومات خو چا له کونټۍ نه رابرئ خلک کوم طرف ته لاړه. د خدای د قهر نه یره پکار ده. په دا ژبه خدای یاد کړئ الله یاد کړئ لا اله الا الله. څومره قرآن کوي لا اله الا الله لوی الله یادوه په دې ژبه باندې. نو چې ته الله یادوې که نه نو الله به تا یادوي. او حدیث پاک کې راځي وي ته ما ته چې ما په کوم مخلوق کې یادوې که نه نو زه به تا په هغه مخلوق کې یاد کړم چې د دې مخلوق نه غوره مخلوق وی. او د طبراني شریف حدیث دی چې څوک یو ځل ووایي چې الله ټول یو ځل ووایه الله وی الله درې ځله وی ولې بنده ولې بنده
ولې بند نه الله یادول او دریم په خپل ښکلي پیغمبر درود شریف ویل. ولې زموږ د ایمان خو د هغې د برکت نه زموږ د اسلام خو د هغې د برکت نه دی. زموږ د عقیده که دا حضور الله مبارک نه وی راغلی او موږ ته دین نه وی ښولی نو بیا به موږ دا تندي چا ته پر ځمکه لګول بوتانو ته. په دې علاقه خو د بوتانو دور تېر شوی و. موږ هم ګوتم بد او بل ته سجدې لګولې او بوتانو ته هم سجدې لګولې. دا خو د حضور پاک مبارک برکت. او څلورم نمبر مرګ یادو مقبرو ته تلل شرعي طریقې سره موږ نه غوښتنه به نه کوې شرعي طریقې سره مقبرو ته تلل خپلو قبرونو ته دعا کول هغې ته تلاوت کول او ثواب به کول هغې ته دعا کول صدقه راغي خپل مور پلار به هم درته یادي مرګ به هم درته یادي او دا څلور څیزونه دي چې تا به الله ته نږدې کوي. عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه نه شي جوړوي او درنه سلطان الهند جوړې دي او درنه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جوړې دي خو کم از کم د هغې په قدم خو به قدم د غوندې کېدې که نه الله ته به ته راته نږدې شي که نه. نو زما وروڼو دا څلور څیزونه دي. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبة. دنیا کې به نجوم خشتی مال دولت که لږ دی خو زړه به دې مطمئني خوشحاله دی. خبره اوږده شوه. ابراهیم ادهم رحمت الله علیه ابراهیم ابن ادهم د ادهم بادشاه یې پرېښوده د بلخ ډېره اوږده قصه چې د بل وخت بیا درته ووایم او لاړه مکې مکرمې ته روان او په یو کند کې ګرځي کند موږ ورته کند وایو زړه شری چې هغه شلېدلې وي یو ټوټې ورته لګېدلي په هغې کې روان دی. جومات کې شپه و جومات کې نو د جومات هغه متولي ورته یوځه د جومات نه بعد جومات جرنده کوم د دې جوماتونو نه مختر خلک غلاګانې هم کوي دی نه وته نو هغه په زور راغېشته و د هغه جومات نه یو نه وته نو د جومات اوچت و پرې پوړو یې راګودار کړ نو دی به داسې سر به لاندې راته و ډک به یې کو اخري پوړی له راغ نو خیر وروستو دې چا تپوس وکړو وی حضرت دا دومره کمال ته په څونه تېرې نو دی پکې لوی سبب وی یاره وی چې هغه جومات نه هغه سړي راوغورځولم هغه مؤذن که نه او وی پوړی له به مې سر راته وی قسم په خدای چې زما په دې ذهن کې به د الله تعالی کم صفات او کم اسرار او رازونه په ما د هغې کشف راته که نه نو وی د هغې بیان درته نه شم کولی. نو چې لاړ دا خپل بیا د دوی د زوی راوست دا ګورې تاریخي مضبوطه واقعه ده درو خبره نه ده. هغې نه ډېر په دې باندې بادشاه کو دي ورپسې ګرځېدل چې ګرځېدل ورپسې نو دی د دریاب په غاړه باندې ناست دی ستن وتره د هغه شلی شلېدلې د هغه کن هغه ګنډي دا وزیران او د بادشاه خاوندان ټول دالې روډ ته کېناستل یا صاحب بادشاهي دې پرېښوده او نیک بادشاه د خلکو خوښ هم داسې نه لکه زمونږ د دې بلا په شان که د نه الله مونږ په خیر واقظ در اخلاص صبح چې ورته خیرې کوه بکلکي نو ټیک یې څومره لګیا ده خدای ته هم د اخلاص کې هغه به نور مضبوطېږي خدای ته به اوس دعا ورته کې وکړو حاجي صاحب که ته چل وکړو زه به دا دوا به ورته وکړو چې خدای دې خیرت ته ورسوي خلاص به شو نو داسې بادشاه چې هغه د خلکو خوښي حدیث پاک کې دا ځان له مضمون دی نو دې د خلکو خوښ نور پسې لاړل ګوره دا څه کې د دریاب په غاړه ناست دی او تو ته نور ته ناست دی او شری ګنډې او بادشاه دې پرېښوده نو دا هغه تن راواغېسته او دریاب کې وغورځول نو دې وزیرانو ته وی دی که نه یو کار وکړې وی دا ستن راله راوباسئ هغې وي دماغ کې ولې فرق راغلی دی چې بادشاه دې پرېښوده که نه لکه چې مازغرې خراب شي دماغو کې دې فرق راغلی وي نه ما خو ډېر لوی بادشاهي دی دا ټول خلک راولې دریاب ته یې کوز کوي چې دا ستن راله راوچته کړي وی صاحب ستن او د دریاب په ویښ کې دا بس د چا پلار روبل نو اواز یې وکړو ای د دریاب کبانو ما ستن دې دریاب ته وغورځوله ما دا ستن راوباسه نو ستنې خو دریاب کې ډېرې وي که نه خلکو نه پرېوتې وي سیخان وي وی یو ړوند کب و د دغه ستنې په خوله کې نیولې و د دریاب دې غاړې له راغی او ده ته یې رانږدې کړو د هغه ستن راواغی دا بادشاهي مې خلک هغه بادشاهي مې خوښه او دا مثالونه ډېر زیات دي د صحابو په زمانه کې یو علاقه کې صحابه یو دغه له تلي څه ورته ویل کېږي جهاد له لاره ترې غلطه شوه یو ځنګل ورغی هلته یو شپونکي سره ملاقات وشو شپونکي را روان دي ګرې وی تاسو څه کوئ وی یاره مونږ په دې لار باندې روان یو او مدینې شریفې ته ځو وی دا خو تاسو په داسې ځنګل ور روان یې چې دې کې بلا شرمخان او زمري دي په دې خو تاسو نه شئ تللی دا خو ټول د زمرو د شرمخانو ډک دی وی ښه وی او مشر صحابي غر ته وکته او اعلان یې وکړو ای د ځنګل حیوانات تاسو د الله مخلوق او مونږ هم د الله د رسول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه یو مهرباني وکړئ چې څومره درندګان او زمریان دي مونږ ته به لار خوشې کړئ مونږ به یې ځنګل پیریم
تاریخ لیکي چې څومره شرمخان او زمریان وو لکه یې خپو کې منډلې منډې به یې ځنګل نه والې ځنګل نه تښتېدل او دوی په ځنګل پورې وتل او نیغ لاړل مدینې شریفې ته من کان لله کان الله له چې څوک د خدای شو خدای د هغه شو بده یې لنډه معنا ده او دا څلور څیزونه دي ښه دا یاد ساتئ الله یې زموږ په زړونو کې د خپل ذات او د خپل حبیب مینه او محبت قایم کړي حضرت حمزه رضی الله عنه د نبی علیه السلام تر سید الشهدا ورته وایي د احد میدان کې یو دیوال دی ته دلته کې قبرونه درې قبرونه یو ځای یو د حضرت حمزه رضی الله عنه دی یو د مصعب ابن عمر رضی الله عنه دی او یو د عبدالله ابن جحش رضی الله عنه درې کسان د موضوع تړو باندې یو ماشوم به تېر راغی هغه دا تیار و چې درته پته نه لګي نو هلته کې د عرب د ماشومان عموما خلکو ته د لارې پسې ښیي نو خلک به له 2 ریاله وایي رپورټ یې ماشوم به چورې زما ته ونیوه ما نو هغه ملګري ورته زما وایي بچیا پاڅوي دلته اب ته معلوم دي ما ته پرېږده دې غریب یو ریال به پکار دي ما بچی وښایه هغه ته څوک دي د هغه الفاظ مې قطعا اوس هم په دغه غوږ کې دي ما دې په دې چې واقعه رنیواری کې نه دي هذا فی داخل ما وی او وی هذا سید الشهدا حمزة بن عبد المطلب هغه هم نوتم یاد دي مې ګوره دې هم په خوله سید الشهدا لفظ یې روان دی چې د ټولو شهدا او سردار د نبی علیه السلام مبارک تره دې هندي ورسره دا تېر وکړه چې دا سینې ولوشوړه ده او درې تېر راوړې ته پیچکونه ولګول او اینه تېر راوړې ته په هغې ټکونه ولګول او غوږونه یې ترې پرې کړل پوزې یې ترې پرې کړه کونډې یې پرې کړې او دا رودې یې ترې پرې کړې او دی په اتار کې واچول امیز یې کړه په غاړه کې واچول او ګډېده به او دومره پې رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه دی ډېر زیات وی ارمان چې دا به یو مستقله طریقه جوړه شي ګنې زړه مې غواړي چې دا حمله ښخ نه کړم په دې میدان کې همدقسې پرېږدم چې مارغان راشي او دا د دنیا را حیوانات راشي او د ده دا غوښې وخوري چې د قیامت پر نور خلک د قبرونو نه پاتې او زما تره د دې مارغانو او حیواناتو د خېټو نه اوچت کې وجمدي شي خو که داسې پوهمه نو خلک به بیا خپل مړي نه ختوي یو طریقه به ترې جوړه شي او چې مکه مکرمه فتحه شوه دا هنده د ابو سفیان رضی الله عنه بیبي وه د مکې سردار و یو زمانه کې او د عتبه لور وه عتبه یو زمانه کې د مکې سردار و د یو سردار لور و بل سردار واده وه نو چې نبي علیه السلام مبارک مکه مکرمه فتحه شوه نو چا ورته سوال جواب وکړ صاحب ښه دې بیعت کول غواړي مسلماني وی پلانتي کور کې یو کور کې د راجمع شي زه ورځم نو د هغه د ډوډۍ په یو کور کې راجمع شو نو نبي علیه السلام مبارک وله راغی نو د عایشه صدیقه فرمایي وی ښځو سره هم نبي علیه السلام بیعت کړی دی او ما مست یده ید امرأة قط چاته لاس یې د ښځې لاس سره نه دی جنګېدلی ګوره د خولې بیعت دی کوم پردۍ ښځې ته چېرته نبي علیه السلام لاس مبارک نه دی جنګولی نو نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل وی ما سره یوه ښځه خبرې وکړې خبرو باندې به خبرې کوو لاس به نه راوړی او چې یوې ښځې ته زما کمې خبرې هغه د ټولو دپاره نو دې هندي ځان پټ کړي دا مسلمانېږي اسلام په نیت راغلی او د دنیا نورې ښځې په راکور کې وي ځان یې په پړونو کې پټ کړي دې هم ځان پړونو کې پټ کړی دی او دا مشره وه د ابو سفیان بیبي وه دغه وخت د مکې سردار و خاوند دی مسلمان شوی دی نو دا وایي چې ما ځان پټ کو ښه مضبوط پړونې مې په سر کې برقه مې واچوله چې هسې نه پیغمبر علیه السلام مې ونه پېژني ولې که وپېژندم نو بیا زما توبه نه قبلېږي ځکه ما د نبي علیه السلام تر سره ډېر انتهایي ظلم کړی دی داسې ظلم نه کړی چې دومره ظلم به هېڅوک چاته رونه کړي د هغه د وجود اندامونه مې امیر کړل او ګډېدلې وي او د هغه په اینه او د هغه په زړه مې څپونه لګولي نو زه به چېرته معاف شم نو راسې ځان به پټ کړمه که بیعت کې په پټه کې داسې په معاف شومه نو ممکن ده بیا به راته غږ ونه کړي ځان یې پټ کړی و د ښځو مشره د نبي علیه السلام مبارک ورته فرمایي وی زه خو څه شرطونه تاسو باندې ایږدم منې هندي د ټولو ښځو مشره وه وی وایه صاحب چې څه شرط یې هغه منو وی زما لومړی شرط دا دی چې شرک به نه کوئ الله له به شریک نه منې هنده ورته وایي وی دا شرط مونږ ته قبول دی منظور دی وی اوسه پورې م ډېرو بوتانو ته سجدې وکړې مونږ له څه قاعده راکړه دا شرط منظور وی ښه دویم شرط مې دا دی چې زنا به نه کوې بدعملي به نه کوې او ورته وایي وی د شریف قوم لوڼه خویندې بدعملۍ نه کوي مونږ چې دا څومره دلته ناست یو دا د قریشو ښځې دي د قریشو لوڼه دي د قریشو میندې دي مونږ شرفا یو دا شرط په مونږ مه لګوه مونږ اتم بدعملۍ نه کوو مونږ د شریف قوم خلک یو
اوس نبی علیہ السلام ډېره کې وچې عجیبه ښځه خبره مني ما او دا ته نیغه نیغه م لګي بیا ورته وایي چې بکي به نه وژنئ ځکه ښځو کې خدای واجو او درته وایي وایي موږ بکي نه وژنو موږ ماشومان لوی کړل نو تا راته په جنګونو کې مړه کړل بیا حیران شو نبي علیه السلام چې ناشنا خبره اسلام راوړي ایمان راوړي خبره مني هم ماله مخامخ جوابونه هم راکوي اوس د هغې په زړه کې پاترداري پرته ده که نه او د سردار لور ده او د سردار ښځه ده ورته وایي چې غلا به نه کوې غلا به نه کوې نو ځان یې پټ کړی خو بعضې وخت کې انسان ځان پټ کړي خو د خولې نه خبرې وځي د خولې نه خبرې وځي ورته وایي غلا به نه کوې وایي ته به بلکل دا شرط منظور دی غلا خو ښه شی نه دی نه به کوو وایي زما خاوند د ابوسفیان بخیل دی نو که زه د هغه نه څه شی پټ کړمه او هم د هغه په بچو یې لګوم نو څنګه به بس نبي علیه السلام په پوه شو چې د دې خاوند خو د خاوند نوم خو یې د خولې نه ووته دا خو د ابوسفیان ښځه معلومېږي وایي انت هند عتبه وایي ته هنده د عتبه لورې ته تکې دی ورته وایي په رپېدو شوه وایي او صاحب ما نه پوهېږو ما پرې نه خو د خاوند نوم ووت او مکه یم د هند د عتبه لورې وه هنده مې نوم دی صاحب ما ځان پټ کړو ما ډېر لوی جرم کړی ما ستا تره سره ډېر لوی ظلم زیاتې کړی داسې زیاتې په مخ د ځمکه څوک ونه کړي اوس ایمان راوړم مسلمانېږم او ځان مې پټ کړی دی ما ته پته وه که زه ښکاره شم نو زما توبه نه تبلیږي وایي د زړه د صدق نه هندي ایمان راوړل غواړې وایي او هېڅ فکر نشته الاسلام یهدم ما کان قبله چې مسلمانه که دې نه مخکې چې څومره ګناهونه دې کړي دي زما نه تر پوهې هر څه درته معاف دې نه غټ رقم بل شته که بل څوک یې زما به دې کوم خو دونه تپوس درنه کوم چې دا ظلم دې ولې کوو ښځه معاف سره د نه او هغه چا چې حضرت حمزه وجلی و خو دا یې پرې کړو وحشي رضی الله عنه هغه ته زمانه نبي علیه السلام ته راغی د هغه وجلی و د هندي لپاره چې څنګه راغی نبي علیه السلام ته مخامخ شو ورته یې ویل چې خیر زه وحشي یم انت وحشي ته وحشي یو زه وحشي انت قتلت حمزه حمزه تا وجلی دی زما تره دا دې ورته وایي چې او وی بس تا ته چې څنګه خبره رسېدلې ده ته یې همغه ټیک ده اوس به څه کوې نو اوس اسلام راوړم ظلم خو ما هم ډېر زیات کړی نو ګوره که بل سړی مات کړی دی نو مات کړی و بیا تا دومره ظلم یو غلام یو ته دا چل کې ته دا چل کې پیغور خو به یې ورکړو لږ ملامتیا خو به یې کړې وه په دې وخت کې یو کار به کوې وی زه چې تا ته ګورم او تا دې مخ ته ګورم نو ما د هغه خپل تره یادېږي او د هغه تره هغه پرې کړې پوز او غوږونه او سترګې او شوم دې راته یادېږي اسلام دې قبول شو بلکل معاف یې زه هر څه چې دې کړي معاف شوې الله د نه هېڅ تپوس به نه کوي او ته دا مهرباني وکړه چې ته چېرته جهاد ته لاړ شې دلته ما ته مخامخ مه ودرېږه دا راته زه یو خبره کوم ډېره ښه ده دا جهاد نه په هغه هلته خدای رحم وکړه وی به وی دوه مې غږ وجلي دي وی چې کافر وم نو غټ مسلمان مې وجلی چې د نبي علیه السلام مبارکه تر او بیا مسلمة الکذاب چې د نبي علیه السلام دشمن د پیغمبرۍ دعوی کړې وه بیا هغه رضی الله په خدای مردار کړ دا رحم د نبي علیه السلام په مخلوق خدا په حیواناتو بیبیانو سره بیا کور کې دننه کار کوه عایشه بیبي فرمل وی کان فی مهنة اهله کور کې مونږ سره کار کوه روزګار څومره نیاز بین وجود د کور کار نن سبا څوک کور کې ښځو سره کار کوي سوال نه پیدا کېږي خلک خو خاوند ته وایي چې راځي دا باټینګرونه سره سپین کړه دا چاله راواله دا اور د ګلیا تیرې ورکړه تا بروی راته او پلان کې د ښځې بروه ښځو سره کار کوي دا غلط الفاظ دي غلط الفاظ دا شریعت نه بلکل خلاف الفاظ یو سړی دا نشته مړه نو ته ځکه کوي یو سړی که ښځې سره بورکړه وباسي ښځې سره څه کار روزګار کوي دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی دې ته په غلط پیغور نه ورکوي دا شریعت کې بلکل سنت دی دا د دواړو جهانو مبارک سردار کړي عایشه صدیقه فرمایي دا نه به یې سپلی په خپله ګنډله چې وبښېده خپله به یې سپلی وګنډله نو په حیواناتو رحم په مریانو غلامانو رحم په ښځو رحم په کافرو رحم په کافرو په مسلمان باندې رحم په سپو باندې د رحم خبرې چې سپو سره باندې رحم وکړې نوکرانو باندې رحم وکړې نو رحمت للعالمین شو که نه شو او قرآن حکیم کې الله څه وایي
یو آیات درته وویل. الله تعالی قرآن حکیم کې فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم یستغفرون. وی تر څو چې په مخ د ځمکه رسول الله صلی الله علیه وسلم جمدي وي په کافرو باندې عذاب نه راځي. دا رحمت شو که نه شو؟ چې ته تر تو په دې خلکو کې موجود یې عذاب به نه راځي. او تر ننه پورې چې څومره زمونږ په خولې د مسلمانۍ او د کلمې اواز کېږي او د دې کلمې د برکت نه قیامت غوندې عظیم الشان مصیبت بند دی. دا د چا برکت دی؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دا رحمت شو که نه شو؟ نو دا رکوټ آیت چې د هر چا په ژبه مشهور دی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. د ټولې پیغمبر ته ما نه لېږلې دنیا ته مګر د ټول مخلوق دپاره د یو انسان او د مسلمان دپاره نه، د ټول مخلوق دپاره ته رحمت رحمت. د مکې مکرمې په سفر را روانو چې کوم وخت مکه مکرمه فتح کېدله، یو دوه کسانو د نبي علیه السلام مبارک خپلوان دي. د یو نوم دی ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب د تره زوی، او د بل نوم دی عبدالله ابن ابي امیه دی د ترور زوی د بیبي عتیقې کې. د دې لپاره به نبي علیه السلام ډېرې دعاګانې کولې چې لاس به یې پورته کړه ځکه دی د ماشوموالي ملګري و. د ماشوموالي ملګري او بیا چې خپلواني دا انسان ته خواږي، نو دی د ماشوموالي ملګرو دعا به یې کوله یا الله زما هغه د ترور زوی د تره زوی خو خدای دواړه مسلمانان دي. په وخت به یې ورله دعا وغوښته او دا دواړه کافر. نو چې کوم وخت مکه مکرمه فتح کېږي په سفر نبي علیه السلام نه روان دي، دا دواړه یو بل سره سلا په سلا شو. یاره وي دا څه کار دی؟ اوسه پورې هم د نبي علیه السلام مخالفت وکړو، حالانکه زموږ خپل دی. یو وایي زما د تره زوی دی، بل وایي زما خو د ماما زوی دی. نو زه چې ځو چې دواړه مسلمانان دي په لاره رانه چې رالل صحابه ولیدل، نو صحابه په نبي علیه السلام زیري کول، یو په منډه منډه را روان و. صاحب مبارک شه خیر دی، وی هغه د ترور زوی دی، د تره زوی دی را روان دي مسلمانېږي. چې تا ونه دعاګانې غوښتې. وی کوم؟ وی هغه عبدالله او ابو سفیان ابن حارث. وی پام کوئ چې ما ته را مخامخ نه شي، بلکل چې ما ته را نږدې نه شي. وی صاحب هغه تره زوی دی، وی همغه یاد و. وی ولې؟ وی دې توبه نه قبلېږي، دا را مخامخ نه شي، فری اسلام نه قبلېږي. خلک هم شاعران شو چې خدای پاک عجیبه ده، د هندې قبلېږي، د نورو قبلېږي، د دوی نه قبلېږي. ابو سفیان مسلمان شو، نور خلک مسلمانان شو. مشهور ابو سفیان چې کوم ابل ابن امیه هغه مسلمان شو او دا نه مسلماني، په دې اسلام نه قبلېږي. څه چل شوی؟ وی صاحب دا خو تا اوسه پورې دعاګانې وله غوښتې، الله د دې ونجللي دي. اوس چې ایمان راوړي د دې ته توبې نه قبلېږي، بلکل د دې توبه نه قبلېږي. خپلوان رالل، نبي علیه السلام د سفارشونه کوي، بلکل ابو بکر صدیق یا عمر فاروق راغی، وی ما ته به سفارش تدوی نه کوي، دې توبه نه قبلېږي، بلکل دا چې ما ته را مخامخ وي. هغې ته چا ویل؟ هغې وایي که توبه قبلېږي او که نه بس مونږ مسلمانان یو، که مو وجنې او کار ته را سره کوي، بس هغه نه ایمان مونږ اورې دی. هم ته دا معلوم دی چې دا رښتونی پیغمبر و او دا راته پته ده چې الله یو د شریک نه لري. ام سلمه رضی الله عنها د عبدالله کور وه، د مسلمانانو مور د نبي علیه السلام بیبي راله نبي علیه السلام ته کېناسته. وایي صاحب یو خبره کوم، یو ام سلمې ګورې که دا رور او دا هغه بل خبره کوي چې راته ونه کوي. وایي صاحب یو دو ټکي اجازت راکوي، وایه. وایي په پردو رحم کوه، په خپلو نه کوې. په کافرو کې چې دشمنان دي او په دوی نه کوې، ولې پرې رحم نه کوې؟ وی ام سلمې وی دا یو چې دی ابو سفیان وی د ما خلاف شعرونه جوړ کړي، او دا د شعرونه یې جوړ کړي د هغه نن په مخ د ځمکه خلک لګیا دي غزلې وایي، او زه یې نیم یاد کړی، ما ته زما خدای ستایلی او جبریل پسې سترې سپورې ویلې په شعرونو کې. نو که ما ته ذاتي د هرې خدای به یې معاف کړم، نو زما الله پسې بدې ویني، زما پر جبریل علیه السلام پسې سپکې ویني، ټینګ معاف کړم. او دا بل چې دی ترور زوی مې، دا د تره زوی مې، دا ترور زوی مې ستا دا رور چې ځکه را پیغمبر شوم چې مې ځان ته راوغوښتو. مې چې فلان کې مال الله پیغمبري راکړو، تا ته خو معلوم یم زه دروغجن یم، رښتونی یم، په مې ایمان راوړ. وی ده ما ته وې چې دا خو دا داسې ده که نه، که زه دلته ناست یم او د هغه ځای نه خدای پاک ما ته خط راوړېږي د اسمان نه او فرشتې یې ورکړو ما لی راوړي او په هغې یې لیکلي چې دا د ما پیغمبر دی، ویې منه نو بیا دین نه منم، زما د خدای سپتاوې کړی. هغه هم پوه شوه چې دا به څه کړي، دا بیبي ډېره راته هوښیاره وه.
دا دواړه راوتل بیا داسې کار دی بل څه نه کېږي خو نبي علیه السلام کې رحم ډېر زیات دی ډېر رحم دل دی بس اوس غوسه دی او خفه دی او په دغه ټکي خفه دی تاسو دواړه راشئ مخامخ ورته کښېنئ او زه راته یو ټکی ښیم د قرآن شریف یو آیات دی هغه ورته ووایه نو ممکن داسې چل جوړ شي نو یو آیات یې ورته وښو کوم د یوسف علیه السلام برونو چې یوسف علیه السلام ته ویلې یې ورته وښو چې دوی دواړه ټینګه رالله او مخامخ شو نبي علیه السلام ته نو هغې ته مخ مبارک ذات ووایه مخ یې دې واړو نو دې بل طرف ته راته وشو دوی هغې ته داسې مخ واړو نو دې خوا راغله نو هغه آیات یې ورته وویل یوسف علیه السلام رونو چې کوم آیات ویلو تالله لقد آثرکک الله علینا وان کنا لخاطئین زمونږ د قسم په خدای وي چې مونږ دا منو ای پیغمبره چې تا د الله په مونږ باندې فضیلت درکړې ته په مونږ الله غوره پیدا کړې مونږ نه غلطۍ شوې دي مونږ خطاکار ګناهګار یو د الله په در کې معصوم خو چې دی ووایي که نه نو نبي علیه السلام مبارک ورته اته جواب ورکړ کوم چې یوسف علیه السلام خپلو وروڼو له ورکړی لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم داسې دی که نه هېڅ ملامتیا در باندې نشته زه خدای مو بخښه رحم وکړئ پوه نه شو دا ته به څوک هم ثابته نه کړي په مخ د ځمکه چې لوی جرم چا کړی دی نبي علیه السلام ته راغلی دی او یې زه معافي دا نه چې ستا نه غواړم الله نه غواړم معافي مونږ خو درته وایي تا نه معافي غواړم نه الله نه معافي غواړم او نبي علیه السلام دې نه معاف کړ رمارو دا حقیقت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وجود د هغې ژوند د هغې پیغمبري د هغې ګرځېدل د هغې خبرې د هغوی کارونه دا ټول زمونږ د عام خلق څه کوي مخلوق یې خدا څه کوي بیا په هغې کې مسلمان او مسلمانانو کې بیا د هغې امت زمونږ دپاره ډېر ډېر رحمت او سعادت دی ټول ویل شم دا میاشت ده د هغې د پیدایش مبارکه میاشت ده نو په دې نسبت مې دا خبره وکړه خو تاسو به دا مهرباني کوئ جو کاره کوئ حق مونږ د نبي علیه السلام باندې هېڅوک پې انکار نشي کولی په مونږ یې حق دی یو دا چې د هغې دپاره درود شریف ویل د درود شریف پیدا هغې ته هم ده او غټه فایده یې ګورې مونږ ته ده درود شریف درې به انشاءالله که ته یو جمعه بیان درته وکړو درود شریف زیات ویل پکار نمبر 1 دویم دا چې خیرات او صدقه او د هغې ثواب نبي علیه السلام ته بخښلی څه خاص ورځ ضرورت نشته څوک 12مه یادوي دا 12 د ربیع الاول دې کې علما اختلاف دي څوک 12 د ربیع الاول یادوي او څوک وایي چې نه هم د ربیع الاول د نبي علیه السلام د ولادت ورځ نو د ورځې څه خاص تخصیص نشته هر وخت کې هر ټیم چې و دې ورځو پې خلک ځکه کوي چې دا د نبي اسلام د ولادت د پیدایش میاشت ده نو په دې نسبت په دې میاشتو کې عموما خلک خیرات او صدقه کوي نو یو صدقه خیرات چې څومره د چا وس کېږي صدقه او خیرات دام دی چې سړی څه خوراک پوخ کړي ته غریبانانو له ورکړي او صدقه او خیرات دام دی چې هېڅ څوک خبر نه کوي او پټ چې د غریبانانو له چې څه شی والي نغدې پیسې ورکړي بل ته بله والي دا غټه صدقه ده جومات کې ولګوي بل ځای کې ولګوي یو جاري غوندې صدقه شوه او دا د نبي علیه السلام مبارک په مونږه یو حق دی الله به هم پرې خوشحاله شي او مونږ له بیا الله فایده راځي بل په خپل زړه کې به د نبي علیه السلام مبارک په ولادت د خوشحالۍ اظهار کوي په خپل زړه کې په دې به تاسو مونږ خوشحاله یو الحمدلله چې الله نبي علیه السلام دنیا ته رالیږلی دی نو په دې باندې دا ابو لهب واقعه ده پکې بخاري شریف کې حدیث دی چې کله نبي علیه السلام پیدا کړو نو سوره ویله وه د ابو لهب ورله ابو لهب ته وایي وایي ستا د هغه ملور د عبدالله بچی پیدا شو نو ابو لهب کې خوشحاله کړو وایي ده ته ما ازاده کړئ نو نبي علیه السلام فرمایي بخاري کې به راشي حدیث دی پکې بخاري کې شته وی چې د قیامت ابو لهب په کافر مه د جهنم کې به پروت وي خو چې په کوم ټیم د زما په پیدایش خوشحالي کړې ده او هغه وینځ یې ازاده کړې ده نو هغه ټیم کې به ده ته په دوزخ کې الله په دې ګوته کې پی پیدا کړي او هغه پی به دې روي ابو لهب ته کافر ته په جهنم کې بخاري کې راځي نو خبره دا ده زمارونو چې د نبي علیه السلام پیدایش باندې انسانو دا ډېر رسومات او رسمونه تل نه دي پکار